الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله رب العزت وتوفيق سرا د سورة البقرة آیت نمبر 20 تا منگ رسیدلیو، او پا دی آخرانی آیتونو که اللہ سبحانه وتعالی د قرآن رشتینوالے بیان کو، د رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتینوالے، او چی بدی کی سشک نیشتی. بیا دا غوی انجام چاچی شک کرده چانده منلی و انجام دا مومنانو. بیا یو اعتراض دا کیدو د منافقانو او د بعضو اهل کتابو د طرفنا چې دا څنګه د الله کلام دی، دی کی مثالونه بیانی. دا غي جواب وشو. بیا د مثالونو فائدہ او کم خلق چې گمراه شي په دې مثالونو سره، دا غوی صفات چې هغه فاسقان او هغه خلق دي چې هغوی فسادونه کوي. اوس د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی زورنه ورکوي هغه چاته چې کفر یې کړی او خپل نعمتونه را یادوي چې ګوره سره د دې دومره نعمتونو تاسو کفر کوئ، نو عذر بیا څه دی؟ لکه مخکې تیر شو که نه، د کافرانو باره کې الله وایي چې که ته یې یری او که ته یې نه یری، لا یؤمنون، دوی ایمان نه راوړي. دلته زورنه چې دوی ولې ایمان نه راوړي، ولې کفر کوي. منافقانو باره کې وویلی شو چې دوی مسلمانانو ته وی چې موږ ایمان راوړی دی، وما هم بمؤمنین، خدا مؤمنان نه دي. هغوی ته هم زورنه ده. او په دې کې د مسلمانانو دپاره هم درس او عبرت پروت دی چې الله د سره دومره احسانات کړي دي، دومره نعمتونه یې درکړي دي، نو څنګه بیا د هغه الله نافرماني کوئ؟ نو الله وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله، سرنگ کفر کوي تاسو په الله. دا سوال د توبیخ د پاره دی، د زورنه چې ورته پوښتنه کوي. دا دې لپاره نه چې الله پې ځان پوه کوي تاسو څنګه کفر کوئ، دا زورنه ورکوي، توبیخ دی. کیف تکفرون بالله، تاسو څنګه انکار کړی د الله نه او څنګه تاسو الله نه منئ، حالانکه الله دله دومره نعمتونه درکړي دي. یوه او په دې نعمتونو کې دا خبره هم پرته ده چې الله د دې هر څه مالک دی، د هر څه باندې قادر دی، نو بیا خو هغه د بندګۍ حقدار دی او پکار ده چې د هغه نه انکار نه وی شوی. نو اولنی نعمت وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، او وی تاسو مړه نو الله را ژوندي کړئ. دا اولنی نعمت دی چې د انسانان هیڅ هم نه و، وی تاسو مړه. دلته د مرګ نه مراد نشوالی دی، یعنی تاسو نه وی، ستاسو څه ذکر هم نه و. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. وبل ذکر الله هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دا انسان د سره چا یادونه، د سره د چا په یاد کې نه و. اوس چې د نشوالي نه الله تشته کړي، دا د الله نعمت دی. او دا مرحله په موږ ټولو باندې راغلی دی. یو وخت په موږ داسې راغلی دی چې موږ د سره سوونه هیڅ هم نه و، د سره زموږ نوم نشان نه و. فاحیاکم، نو الله تاسو له ژوند درکو، یعنی دنیا ته یې راوستی. دا نعمت د الله دی. ثم یمیتکم، بیا به مو وجني تاسو، بیا به مو وجني. ځکه چې د دنیا دا ژوند دا همیشه نه دی. مرګ ژوند مرګ، هغه اولنی مرګ چې دی هغه معنی څه معنی باندې دی؟ په معنی د نشوالي.
او چې څومره مال جوابات راکوي ملګري تاسو ته پته چې زمونږ دورو کې نظام دی چې آخري ورځ چې کله د الله په توفیق سره او که الله ورسولو هغه ورځې ته او شهاده اسناد تقسیمیږي نو هغه ملګري هغه په اول سر کې چې کوم مشارکه کوي او ژوندي هسې دا مړزوپنو ته کې چې داسې درس کې ناسي ځای ډک کړی او فایده ډېره نشي اخیستی درس نه. بله دا چې کله سړی جواب کوي د خبرې نو دې سره سړی ډاډه شي سبا له دې په غټ مجلس کې بیا خبره کولی شي نصیحت کولی شي که چېرته یو عالم ته تپوس وکړي هم جواب ورکولی شي او الحمدلله مخامخ صفت ښه نه وي او زموږ دا ملګري او کم رونه چې موږ سره کینی پاسي هغوی دې کې ډېر تکړه دي په نسبت د نورو خلکو او زما یو ورځ یو ځي کې بیان و د ریاض نه بهر نو هغه بیان له د دې ځینې یو څو ملګري راغلي وو هلته چې ما څه تپوس کړو زه خو عادت یم د تپوس سره درس منځ کې تپوس هغه ملګرو ماله جواب راکړو نو هلته چې کوم عالم و هغه وایي ماشاءالله ما ماشاءالله ماشاءالله پرېږده دا زمونږ کسان دي راغلي ته زه خوشحاله چې تا تیار کړي دي دا ما د هغه ښه وي دا د هغه ځینې راغلي ما یو دا زمونږ هلته ملګري دي درسونو کې ناستي نو دې سره سړی ډاډه شي او بل دا چې علم د سړي ډېر شي که یو خبره غلطه وي هېڅ خبره نه ته غلطه وکړه زه دا ناست دلته دې ته یم چې ستا غلطه صحیح کړم بعض وایي که نه وي یاره بس زړه کې مې راشي خو زه یم که غلطي نو ولې ته دلته څه راغلی ته کوم دې راغلی چې دا غلطه ستا هغه صحیح شي او جهل ختم شي او علم راشي نو که چېرته یو سړی پوهېږي په هر څه نو هغه بیا راځي سره هغه ویره زه په هر څه پوه یم پوه شوي که نه نو دا اولنی مرګ دا نشوالی دی بیا په هغې پسې ژوند دی د دنیا بیا مرګ دی دا قانون دی دا قانون دی چې دې کې څه بدلون هغه نشي راتلی اگر چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره په دې قانون کې تبدیلي هغه نشي راتلی او دا په موږ ټولو باندې دا مرګ راځي ثم يحييكم بیا به تاسو را ژوندي کوي ثم إلیه ترجعون بیا به دغه الله ته ورګرځولی کېږئ هسې ګورې که دې ایت له عنوان داسې ورکړو چې زمونږ لنډه قصه نو څه بعیده به نه وي د یو ایت کې ټوله خبره ختمه شوې نه وی شته شوی مړه شوی بیا ژوندي شوی بیا الله ته واپس شوی خبره ختم او موږ دې دومره غټه قصه جوړه کړې ده سم ته به وایې چې بس دا دنیا موږ په سر راغستې ده ته به وایې چې موږ همیشه دپاره دې دنیا کې پاتې یو دلته فایده ګوره دې آیت ته ګورئ کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا او تاسو مړه وئ فاحیاکم فای راوړه بیا وی ثم یمیتکم ثم یحییکم بیا ثم او ثم راوړي فایده دلته دا فای په دې راوړه چې موږ چې نه او الله شته کړو نو دې سره دغه ژوند تړلی شوی دی سم دس پسې الله موږ شته کړو خو چې کله موږ دنیا ته رالو نو د مرګ پورې ټیم و نو ځکه ثم ټکی راغی نو بیا چې موږ مړه شو نو एकदम خو الله الله به نه راپاسوي موږ بیا هم په منځ کې صحیح وخت به نو بیا وی ثم یحییکم بیا د قیامت هغه حالات او احوال دي د هغې نه بعد سوال جواب دی چې کله ستا نمبر راغی الله ته مخامخ کېدو الله دې هغه ورځ موږ ته اسانه کړي وسې یو سوال دی الله ته دا واپس کېده دا نعمت دی مؤمنانو لپاره نعمت دی نعمت څنګه دی اوري د محنت بدله ورته میلاو شي ها او په دې دنیا کې همیشه پاتې کېدل نعمت نه و چې الله د مرګ نه راوستی ولې په دې کې تکلیفونه دي بیماریانې دي سختي دي د دنیا دا ژوند ګورې صفا نه دی صفا مطلب یعنی خړوالی پکې دی که د یو ملک باچا دی که نه وګوره ده ته هم څه نه څه مسله شتې بیا چې د سړي عمر ډېرېږي هډوکي کمزوري شي بیماریانې ډېرې شي
ګوره بعض سپینګیري داسې مرتبې ته ورسي چې هغه په خپله د مرګ ارمان کوي او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم به وایي یا الله ما د دغه ژوند نه ساته چې سړی ارذل العمر ته ورسي هغه د سړی بیا داسې یعنې هغه ژوند کې عزت بیا نه وي مزه نه وي نو دا هم د الله نعمت دی دا اوس الله یو څو نعمتونه شمار کړو خو د ټول نه لوی نعمت چې ابتدای د هغې نه کېږي چې الله موږ دنیا ته راوستي یو په دې پسې نعمت الله بل ذکر کوي اوس ګوره هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خاص الله غزات ته چې پیدا کړي دي ستاسو دپاره هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول یعنی جميع ما في الأرض منعم به عليكم فهو لكم معنی دا ده چې ځمکه کې چې څه دي دا د الله نعمتونه دي په تاسو باندې ستاسو دپاره پیدا کړي دي دې ځکه توحید طرف ته دعوت دی اصل دا چې کافرانو سره کیف تکفرون بالله تاسو څنګه کفر کوئ یعنی کوم رب چې د هر څه پیدا کړي دي هغه لایق نه دی چې د هغه د بندګي وشي او بیا پیدا کړي زموږ دپاره دي نو احسان یې کړی دی موږ سره نو پکار دی چې بندګي د هغه وشي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا څه چې ستاسو دپاره پیدا کړي ګوره په اولي نعمت ذکر کو چې تاسو له ژوند درکو دا اوچت نعمت دی نو په دې پسې په دویمه مرتبه کې نعمت د ځمکې او د اسمان راځي ځکه ځمکه او اسمان ذکر کوي او بار بار زه تاسو ته یم چې ګوره د الله دا خبرې داسې بې ترتیبه نه دي چې یو سړی قرآن راولي چې یاره بس دا بس چې څه دي نه دې کې حکمتونه دي ولې دا آیت دلته دی ولې دا خبره دلته ده ګوره مخکې الله دا ونه چې الله ستاسو لپاره ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي یا ځمکه کې چې څه دي هغه پیدا کړي نه وایي تاسو مې پیدا کړي هغه چا باندې چې نعمت دی د هغه پیدایش اول دی که نه نو دغه اوچت نعمت دی ورپسې نعمت د ځمکې او د اسمانونو ذکر کوي چې دې نه موږ فایدې یالو نو بیا صرف ځمکه نه ده په ځمکه کې چې څه دي دا ټولې زموږ د فایدو دپاره پیدا کړي دي ښه نو په دې ځمکه کې هر څه زموږ دپاره فایدهمند دي لکه اوس دغه شو دا مار کې زموږ دپاره څه فایده ده څه فایده کیدای شي دا خو یو یعنې ساینسي فایده بله کیدای شي رفع الله قدرک دی جواب دی سوچ پکې نو چې موږ پکې سوچ وکړو نو موږ ته د الله قدرتونه راښکاره شي چې د الله قدرتونه راښکاره شي نو موږ الله ته نږدې شو دا فایده ده که ځمکه کې ته د هر شي نه فایده اخیستې فایدې دا مطلب نه چې هر شی حلال دی نه بس الله په موږ باندې حرام کړي دي دا مطلب نه چې هر شی چې مخې ته راځي فایدهمند دی خورئ فایده پکې ده دا جدا خبره ده او حلال دي هر څه دا جدا خبره ده چې هر خبره کېږي په هغې باندې ځان پوه کوئ جمیعا هر څه ها دا هر څه زموږ دپاره پیدا کړي دي نعمت دی چې د الله بندګي وکړو موږ دا هر څه زموږ دپاره دې دپاره پیدا کړي دي چې موږ د الله بندګي وکړو دې دپاره نه دي پیدا کړي چې موږ د دې د لاسه د الله بندګي پرېږدو دې خبره کې سوچ وکړئ یعنې د ځمکه کې چې څه دي د الله چا دپاره پیدا کړي زموږ دپاره او موږ یې څه دپاره پیدا کړي عبادت دپاره او څه عجیبه به وي چې یو سړی په هغه څه پسې لګېدلی هغه څه چې ول الله پیدا کړي دي او هغه څه یې پرېښودي څه دپاره چې پیدا دی دا ځمکه او په دې ځمکه کې چې څه دي د الله پیدا کړي موږ له دي دومره غم یې مه کوه دا دي زموږ دپاره خو ته چې د څه دپاره پیدا یې ته د هغې غم وکړه او هغه د الله بندګي ده ثم استوى إلى السماء بیا اراده وکړه الله اسمان ته دلیل دی چې ځمکه د اسمان نه مخکې پیدا شوې ده
مخکې ځمکه بیا اسمان او ترتیب د آبادۍ دغه شان دی خلک د لاندې نه به راځي د برې نه لاندې نه راځي نو اول یې ځمکه پیدا کړې بیا یې اراده وکړه اسمان ته فسواهن 7 سماوات بس برابر یې جوړ کړل اسمانونه الله جوړ کړي دي انشاءالله د اسمانونو باره کې به نور هم ډېر تفصیلونه مخکې راځي چې هغه څنګه و د یو لوګی و د دې نه اسمانونه جوړ شو اسمانونه په یو بل د پاسې دي او ځمکې هم دي ومن الارض مثلهن قرآن کې راځي ځمکې دي ځمکې د یو بل نه لاندې دي او اسمانونه په یو بل د پاسې دي دا د الله قدرت دی او دا د الله نعمت دی چې د اسمان یې په موږ چت ګرځولی او دا نعمت او دا قدرت یو څو آیته مخکې هم ذکر شوی ذکر شوی که نه یو څو آیته مخکې هم ذکر شوی دلته الله بیا هغه نعمت را یادوي او خپله قدرت را یادوي موږ ته سورة النازعات 10 سپاره کې دي والارض بعد ذلك دحاها عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه تپوس شوی او دا په صحیح بخاري کې روایت دی چې یعنې قرآن کې خو الله ځای په ځای وایي چې ما اول ځمکه جوړه کړه بیا مې اسمانونه جوړ کړي دلته الله څنګه وي والارض بعد ذلك دحاها او ځمکه یې د هغې نه بعد غوړولې ده او خوره کړې ده دا څنګه نو جواب هغه دا کړی دی چې والارض بعد ذلك دحاها معنی دا ده چې اول الله ځمکه پیدا کړه ورپسې بیا اسمانونه پیدا کړو نو بیا یې دا ځمکه خوره کړه او دې کې چې څه هغې ترې راوویستو نو د آیتونو د یو بل سره څه ټکراو او تضاد نشته او دا خبره یاده کوي قانون د الله په کلام کې د یو بل سره ټکراو دا چرته نه راځي او چې کلم راغی نو پوه شي چې ته پې نه یې پوه شوې ځکه چې ټکراو د هغه چا په خبرو کې راځي چې هغه دروغ وایي او ومن اصدق من الله قیل د الله نه خو څوک زیات رښتینی نشته نو دا کیدی نشي چې الله په خبرو کې د څه راشي ټکراو راشي خو کله یو سړی پوهه نشي نو د ده په فهم کې او په ذهن کې اشکال راشي د هغې د حل کولو طریقه دا ده چې ته به د علم خاوندانو ته واپس شي نو هغوی به درته وضاحت وکړي قرآن په سورة فصلت کې الله تفصیل بیان کړی دی را به شي انشاءالله هغې کې الله دا ویلي دي چې قل ائنکم لتکفرون آیا تاسو انکار کوئ د هغه رب نه بالذي خلق الارض في يومين چې ځمکه پیدا کړې ده په 2 ورځو کې ځمکه پیدا کړې ده په 2 ورځو کې وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام بیا پکې الله دا غرونه پیدا کړو برکتونه پکې واچول دا رزقونه پکې تقسیم کړو 4 ورځو کې څو شو ټولې شپږ ثم استوى الى السماء بے اراده د اسمان طرف ته وکړه وهي دخان او دا لوګیو فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها الا بيردوان روحته زمك واسمانون ابو يرالو فقضاهن 7 سماوات في يومين نو اسمانون جوړ په 2 ورځو کې سو شو ټولې 8 ورځې شو او الله زمك واسمانون سو ورځو کې پیدا کړي شپږ ورځو کې اوس یې ته صرف لفظي ترجمه راته یادوي دا بعض د لفظي ترجمو ډېر صفت کوي چېرې بس ما ته لفظي ترجمه یاد او زه مولا یم اوس د دې لفظي ترجمه چې ته وکړې دا خو 8 ورځې راځي نو وضاحت د دې داسې دی چې الله 2 ورځې ذکر کړي چې ما دا ځمکه پکې پیدا کړې ده بیا وایي دا هر څه چې دي کې دي دا مې پکې پیدا کړي 4 ورځو کې دلته دا 2 اگر 2 سره چې شي مخکینی نو څو شوې 4 په دې 4 کې هغه اولنۍ 2 ذکر دي نو دا ټولې 4 ورځې شوې 2 ورپسې کې د اسمانونو نو دا ټولې څو شوې 6 ورځې شوې او دا بعض ملګري ناسي د قرآن کریم مصحف نه رالي
کوم چې شوق نه یې دا چپیز غونته کې کله نه کله راشي. ګوره د قرآن مصحف دې ته کتم عبادت دی او تلاوت هم صحیح شي او دومره درون نه وي که نه درون وي څه تکلیف خو نه وي پکې چې تکلیف پکې نه وي. فسواهن 7 سماوات نو جوړ کړو څو اسمانونه واسمانونه وهو بكل شيء عليم او هغه الله پر شي باندې پوهه دی. الله د خپل ځان مبارک وی سورة الملک کې الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هغه الله به څنګه نه پوهه د پیدایش هغه کړی دی. الا يعلم من خلق نو چې چا پیدایش کړی دی هغه که پوهه دی. وهو بكل شيء عليم. انسان هم پیدا شو او ځمکه او اسمانونه هم پیدا شو خو دې ځمکې باندې اوسېدل غواړي نو ځکه واقعه د آدم علیه السلام راوړي. او دغه یو بل نعمت دی چې الله په موږ ټولو باندې کړی دی. د آدم علیه السلام پیدایش دا نعمت دی. آدم علیه السلام ته په ملائکو باندې سجده لګول دا په موږ نعمت دی. آدم علیه السلام له ځای ورکول جنت کې څه وخته پورې دا زموږ دپاره نعمت دی. نو دلته الله ګوره ټول نعمتونه رایادوي موږ ته او په پلار نعمت دا په بچو نعمت دی، په نیکه نعمت دا په نوسو نعمت دی. نو کم احسانات چې الله آدم علیه السلام سره کړي دي هغه زموږ سره کړي دي. ځکه چې آدم علیه السلام دا د انسانانو پلار دی، ابو البشر. ټول د آدم علیه السلام نه پیدا دي. ځکه الله اوس خبره د هغه د پیدایش کوي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او کله چې ووی رب ستا ملائکو ته. دلته مطلب دا دی او رایات که هغه وخت چې کله ووی رب ستا ملائکو ته دې څو خبرې. یوه وَإِذْ قَالَ کله چې ووی رب ستا دا دلیل دی په دې باندې چې الله خبرې کوي. د صفت د الله حقیقي دی څنګه چې د هغه د شان سره ښایي چې کله یې غواړي کوي او چې څه ویل غواړي هغه کوي. زمونږ په ایمان دی. وَإِذْ قَالَ او کله چې ووی رب ستا للملائکه ملائکو ته. ملائک د الله یو اوچت مخلوق دی چې د نور نه پیدا دي او په دوی باندې ایمان لرل دا د ایمان په ارکانو کې یو رکن دی. د ایمان په ارکانو کې یو رکن دی او دا داسې مخلوق دی چې صرف د الله بندگی کوي بس. لا یعصون الله ما امره. الله وی دوی نافرمانی نه کوي، څه چې ورته الله ویلي هغه کوي او د دوی شهوت هم نشته او دوی له الله خپل خپل کارونه ورکړي دي. بعضې په څه کار لګولي دي، بعضې په څه کار لګولي، بعضې په څه لګولي. لکه ملک الموت کار دی چې هغه ساګانې اخلي د خلکو نه. جبریل علیه السلام کار دی چې هغه وحي راوړي. اسرافیل علیه السلام شپېلۍ کې پوکې کول دي او میکائیل علیه السلام د باران راورول، د ځمکو نه بوټي راوته. دا الله هغه ته یو کار حواله کړی، حالانکې حقیقت کې ټولو کارونو کوونکی هغه الله دی خو دوی ته حواله کړي دي او دا طاقت دوی له د دې کار د کولو دا هم الله ورکړی. بیا ملائک داسې نه دي چې یو څو دي، دا ډېر زیات دي، بې شماره دي. زمونږ په ټولو باندې ایمان دی. د چا چې موږ ته نوم معلوم دی زموږ په تفصیلي ایمان دی چې او د ده نوم دا دی، کار یې دا دی. د چا چې موږ ته نوم نه دی معلوم، کار یې نه دی معلوم، په هغه باندې زموږ اجمالي غونډ او لنډ ایمان دی چې او د الله ملائک شتي، هغه د نور نه پیدا دي، د هغوی به خپل خپل نومونه دي، د هغوی خپل خپل کارونه دي او د ټولو تفصیل موږ ته نه دی معلوم خو زموږ په ایمان دی. او کله چې ووی رب ستا ملائکو ته للملائکه واذكر اذ قال ربك للملائکه، یعنی اے محمد صلی الله علیه وسلم رایات که هغه وخت چې کله رب ستا ووی چاته ملائکو ته وقصص علی قومک، معنی دا چې دا قصه خپل قوم ته بیان که.
دلیل له پس باندې نه رفع الله قدرك د رسول صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب نشتی ځکه چې هغه دین نه خبر نو الله دین خبر کو خسوي إني جاعل في الأرض خليفة یقیناً ز پیدا کون کے یم پزمک کیو خلیفہ یا باچا ها او دا خلیفہ ستوي آغا چاہتا ویلے کیگی چی پا دا پسی بل لازی او دے پا چا پسی راغلی یو مانا دادا لکه اللہ قرآن کوئی هو الذي جعلكم خلائف الارض سورة الانعام کوئی اللہ تاسو خلائف گرزولی دے خلائف سے یعنی یو بل پسی رازی دے یو بل نائبان یعنی زمان مشرانو اغو نشتی او منگیو واللہ دے اگا طولو بخ او سباب منگ نیو گرے او بیا زمان کشرانی او بلزو بیا غوینی او بیا دیسی دا پا دی معنی سر یو خلیفہ ٹکے استعمالی یعنی اللہ وی چی ز یو انسان پیدا کوما پا دی زمک کی اسیدون کے چی دا انسانان با پا یو بل پسی نائبان بی دا یو بل یو معنی دا یو دا چی خلیفہ فیصلہ کون کی تموی یعنی ز یو انسان پیدا کوما چی آگا بس کئی آگا با فیصلی کئی دا خلیفہ یو کار دادے چی آگا فیصلی کئی ہاں اللہ ولی ملائکو تدا خبر کولا دی کسا فائدہ بارک اللہ فیک دا آدم علیہ السلام شان او مرتبہ احکارا کئی دویم تربیت کئی دا مخلوق پا دی چی تاسو مشورہ کوئی اللہ تا دی ضرورت نشتی چی آگا دا ملائکو نا تپوسو کی او نا اللہ تا دی ضرورت تی چی ملائک ورطوی چی او پیدا کی یو آگا بے پیدا کی او که ملائکو توی چی میں پیدا کو یو آگا نا پیدا کی نا دی کی تعلیم دی زمان دا پارا ناغوی سوی قالو یاغوی اتجعل فیها ایت پیدا کے پا دیزمک کی من یفسدو فیها اغا سوک چی فساد بکی پاگی کی ویسفک الدماء او توی بوینی یا اللہ تبکی دیسی سوک پیدا کے چی اگوی بفساد کی اگوی بوینی توی دا سوال دلتا دا دے چی یا اللہ تدیسی پیدا کے دا سوال لے دا ملائکو دا سوال گوره دا انکار دا پارا ندے کل سوال پا طریقہ دا انکاری کہ دے نشی چی ملائک انکارو کی بچا باندے پا اللہ باندے او دا خود اللہ اچت بندگان دی اللہ وی عباد مکرمون عزتمن بندگان دی دا اللہ ناغوی دیس انکار نکے دیتا ویلے کی پا عربی کی سؤال استعلام درزان پو کولو دا پارا دے واستکشاف عن الحکمہ او دا حکمت لٹول دی یعنی یا اللہ تاسو خو پیدا کوئی کو چی پا دی کی حکمت سا دے او پا دوی کی با آغا سو کی چی آغا با فسادم کی او آغا با وینم توی یعنی حکمت سا شو تا دیسی مخلوق پیدا کی چی آغا با بزمک کسا کی فساد با کی بکی باز او باز با بکی وینی توی نو پا دی کسا حکمت شو نو دا سوال دا زان پو کولو دا پاره دا اعتراض نده او سوال دا حکمت تا معلوم ہولو دا پاره دا چی اللہ دی که سا حکمت تے چی تے او دیسی مخلوق پیدا کے دلتا بل سوال بیا اگر عزیز رت چی دوی تا سنگ پتو لگی دا چی انسانان با دا کار کئی نو یو جواب اچھا دا کرد علماء وی اللہ ورطویلیو اللہ ورطویلو چی زیو دیسی مخلوق پیدا کوما پاو کی باز فسادم کی باز بوینم توی نزک دوی دا تپوسو کی چی اللہ نو بیا دا سنگ پیدا کی او یو جوابی دا دے چی دوی دا دی کلی چی ولوی چی اللہ ورطوی چی زید خاوری نا پیدا کوما نو دوی دا دغی نا اندازه ولگا والا چی دا خاورا پا دیرو مرحلو باندی تیر شوی دا او دغشان خاور طول یو شان ندا
نو په دوی کې به هم اختلافات او مسلې دا وبکې راځي. او بعض وایي چې دوی د دې خلیفه ټکي نه د فایده واغسته، ځکه چې خلیفه کې معنی د فیصله کوونکي پرته ده، نو چې فیصلې کوي نو څه به وي؟ جنګ جګړې به وي که نه وراني به وي، نو هله به دا خلیفه چې دی فیصلې کوي. او یو جواب یې دا دی، بعضو آثارو کې راځي چې د دې په ځمکه کې مخکې پخوا انسانانو نه مخکې پیریان اوسېدلي دي، او دې پیریانو ډېر فساد جوړ کړی و، نو الله رب العزت دا ملائک را لېږلي وو په هغوی پسې. نو دوی په ملائکو باندې ملائکو قیاس وکړو د انسانانو په پیریانو باندې، چېرې څنګه چې پیریان مخکې په دې ځمکې کې اوسېدلي دي او هغوی جاخې کړي دي، نو بیا خو به د انسانانو هم جاخې کوي. ځکه دوی دا تپوس وکړو چې الله ته داسې خلک پیدا کړي، که د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، او من پاکی وایو سره د صفتونو ستا نه، ونقدس لك، او من پاکی وایو ستا د ذات. که بندګۍ دپاره پیدا کړي نو بندګي خو موږ ستا کوو. نسبح بحمدك ونقدس لك، من خو یا الله ستا پاکی بیانو، ستا عبادت کو. نو که عبادت مقصد نو عبادت خو کیږي. بیا د دې علماو ډېرې معنی ذکر کړي چې دا تسبیح او نسبح او نقدس دې کې فرق څه دی، خو چا دا ویلي دی او دا ډېر ښکلی وضاحت دی. نسبح بحمدک پاکی وایو ستا د صفاتو، یعنې ستا صفات د هر عیب نه پاک دي. ونقدس لک، او ستا د ذات هم پاکي وایو، نو ستا ذات هم پاک دی او ستا صفات هم پاک دي. چا ویلي نقدس لک، نسبح بحمدک ونقدس لک، موږ ستا دپاره عبادت کوو، موږ ستا نه دعاګانې غواړو. خو دا ټولې خبرې په دې کې دننه راځي. حاصل دا چې یا الله موږ ستا بندګي هغه کوو، ستا عظمت موږ ته معلوم دی، موږ ستا تعظیم کوو، موږ ستا بندګي کوو، موږ تا یادو، موږ ستا پاکي بیانو. الله ورله جواب ورکو، قال وی الله انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. زه پوهېږم چې د دې انسانانو په پیدایش کې څومره مصلحت دی، هغه ما ته پته ده، څومره پکې فایده ده، څه پکې حکمتونه دي، نو الله ورته وایي چې دا ټول ما ته معلوم دي. ما لا تعلمون، چا تاسو ته نه دي معلوم. هم دقه انسانانو کې الله انبیا را لېږلي دي، هم دقه انسانانو کې رسولان راغلي دي، هم دغه انسانانو کې رښتیني خلک دي صدیقین، هم دغه انسانانو کې شهدا دي، هم دغه انسانانو کې نیک عمله خلک دي د الله بندگان، هم دغه انسانانو کې علما دي، زهاد دي. خو ملائکو ته دې خبرې څه پته وه او ته خو دې پته نه وه، او دا دلیل دی په دې باندې چې ملائکو سره هم علم الغیب هغه نشته. علم الغیب دا صرف د الله سره دی، بل هېچ چا سره نشته. او حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې کله دا ملائک به راوخېږي د الله طرف ته، ځکه چې دا ملائک بدلیږي را بدلیږي د سحر په منځ کې او د مازدیګر په منځ کې. نو دا کم ملائک چې بره لاړ شي د نور راشي، نو الله ته تپوس وکړي او الله ته پته وي کیف ترکتم عبادي، زمونږ بندګان هم څنګه پرېښود. نو هغوی ورته وایي اتیناهم وهم یصلون وترکناهم وهم یصلون، موږ چې رالو هم هغوی مونځ کوو، لکه سهار مانځه کې راغلي وو، مازدیګر کې لاړو نو هم وایي مونځ یې کوو، او مازدیګر کې راغلي وایي مونځ یې کوو، سحر کې ته لاړو هم مونځ یې کوو. او سم خیال چې یو بنده باره کې ملائک بر الله ته وایي چې الله موږ ورغلي وو هم نه په منځه کې، او چې راتلو هم نه په منځه کې. نو الله دوسي اوچت بندگان پکې پیدا کړي دي. د دې حکمت په دغه ټیم کې ملائکو ته پته نه وه، ځکه یې ورته ووایي انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهېږم په هغه څه باندې
چې تاسو پې نه پوهېږئ. عبدالله بن عمر روایت دی، وی دا پیریان چې دی مخکې په ځمکه کې اوسېدو د آدم علیه السلام د پیدایش نه 2000 کاله مخکې وی، فافسدوا فی الارض، نو دی پیریانو ډېر لوی فساد په ځمکه کې کړی، وسفکوا الدماء، وینې توی کړې وي، نو الله پې د ملایکو لښکرې راولېږلې، نو هغوی هغه لښکرو په لاس الله هغوی له عذاب ورکو. نو ځکه ملایکو بیا دا سوال وکړي چې یا الله ته په ځمکه کې څوک پیدا کوي چې هغوی به فساد کوي. الله ورته وایي زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پې نه پوهېږئ، انی اعلم ما لا تعلمون. ها د هغې نه بعد الله وایي وعلم آدم الأسماء كلها، او تعلیم ورکو الله آدم علیه السلام ته د نومونو د ټولو شیزونو. یو فائده دا یاده کوي، د تیر شوي آیت کې دا فائده وه چې کله په بنده باندې د الله د مخلوقاتو بعض حکمتونه پټ پاتې شي که نه، نو په ده باندې بیا لازم دی چې دی ورته غاړه کیږدي او خپل عقل ته د نقصان نسبت وکړي او د دې خبرې اقرار وکړي چې او د الله په هر کار کې حکمت دی، خو موږ ته نه دی معلوم. داسې نه چې ته د الله یو مخلوق باره کې سوچ وکړي او حکمت ته ونه رسي چې هغه څه حکمت دی په دې کې، نو دا نه چې عیب د الله په مخلوق ولګي یا د الله په خلق کې یا د الله په پیدایش کې چې الله دا کار ولې کړی، اوس ته ترې نه خبر، نو ته داسې ووایې چې موږ ورته غاړه ایښودې ده، موږ یې منو او د حکمت باندې نه پوهېده، دا زموږ کمی دی، زموږ نقصان دی. نه پوهېده د چا نقصان دی؟ زموږ نقصان دی. د الله په پیدایش کې نقصان خو نشته، کوم پیدایش چې الله کړی دی. دا فائدہ وګوره دغه ځای کې ملایکو ته حکمت معلومو نو معلوم، ځان یې پوه کوو چې دا به څنګه الله ورته وایي ما ته پته شتي د هغه څه چې تاسو ته پته نشتي. اوس ګوره الله دوی ته دا خبره راښکاره کوي چې تاسو نه وایي خبر چې زه څنګه انسان پیدا کوم. نو آدم علیه السلام ته الله وښو نومونه د ټولو شیزونو، و دې ځای کې الله ثابتوي ملائکو ته دا خبره چې الله پوهیږي په هغه څه چې دا ملائک پې نه پوهیږي، او دا ورته هم ثابتوي چې زه معمولي مخلوق ګوره نه پیدا کوم، ډېر عظیم الشان مخلوق پیدا کوم. نو د هغې دپاره اوس دا خبره کوي. او الله وښودو آدم علیه السلام ته الاسماء نومونه کلها د ټولو شیزونو. آدم دا په عربۍ کې مشتق دی د ادمه نه، الادمه، او الادمه په عربۍ کې ویل کېږي د غنم رنګي ته یا سپین رنګ ته، او داسې هم ویل کېږي بعض علما دا وایي دا مشتق دی د ادیم الارض نه، او ادیم الارض د مخ ځمکې ته ویل کېږي، د ځمکې مخ ته ویل کېږي ادیم الارض. ځکه چې آدم علیه السلام د څه نه پیدا دی؟ د خاورې نه، او خاوره کوم ځای کې؟ د ځمکې په دې مخ یې که نه، نو ځکه ورته آدم ویل کېږي. او انسان ورته په دې ویل کېږي وي لأنه نسیه، ځکه چې کومه خبره چې ورته الله کړې وه نو هغه ترې هېره شوې وه او هغه ونې ته نږدې شوی و، ځکه انسان ته انسان ویل کېږي، دنه خبره هېرېږي. یا انسان ورته په دې ویل کېږي بله وجه دا ده چې دی د خپل ځان په شان خلکو سره محبت لري، انس پیدا کېږي ده ته، او ضرورت لري چې د سره خلک ژوند وکړي، یوازې د ژوند نشي کولی، نو ځکه ورته انسان ویل کېږي. والله اعلم. وعلم آدم الأسماء كلها. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی الله ته هر څه وښو، څاروي ورته وښو چې هذا الحمار، هذا الجمل، هذا الفرس. الله آدم علیه السلام ته داسې وښو چې دا یو ځناور دی چې دته خر ویلی کېږي، دا څاروی دی دته اوښ ویلی کېږي، دا څاروی دی دته اس ویلی کېږي، دا پلانې شی دی، دا پلانې شی دی، دا پلانې شی دی. او امام مجاهد رحمه الله وی چې د مارغانو د نومونه ورته ټول وښو.
او سعید بن جبیر رحمه الله دا خبر را لنډه کړې ده، وی علمه اسماء کل شی، لکه څنګه چې الله ویلي. وی لنډه ده چې الله ورته د هر شي نومونه وښو، د ملایکو دا نومونه ورته وښو چې د ملایکو دا نومونه دي. وړه خبره ورته وښو او غټه ورته وښو، دا ورته ټول الله ښوولي دي. او چې الله ورته نه ښوولی نو هغه ته به نه ومالو. وعلم آدم الاسماء كلها، حدیث کې یو بله فایده راته ذکر کم ناشنا، اشاره ده دې ته چې د آدم علیه السلام چې الله غوره کړی دی او ملایکو ته په ده سجده لګولې ده، نو وعلم علم ورسره و، په علم باندې سړی غوره کېږي، په پیسو او په ښایست او په جیداد او په بدماشۍ او په زور سړی نه سړی کېږي. اوچت مقام که غواړي د په علم باندې سړی اوچتېږي. او علم اوچتۍ هغه کورونه چې هغې ته ستنې هم نه او جهل او جهالت ورانۍ بیت العز والکرم د عزت کورونه هغه د جهل د لاسه ختمېږي. ټول عزتونه الله په علم کې اچولي دي او په دین کې اچولي. نن یو اوتو ملګرو راته یو ویډیو راولېږله، بیا هغه ویډیو په خپله زما مخې له راله. او دا ملګري چې اکثر دا قسمه ویډیوګانې رالیږي دې دپاره چې یو خو چې موږ ته پته وي چې څه کېږي څه نه کېږي، بل دا که نصیحت کوي. نو په هغې کې دغه دیر طرف ته چېرته یو 18-13 کالو هلک ته خو پلار او مور یې ویشتي دي. نو پلار خو یې مړ او د مور باره کې پته نه شي، اوس کس راته لګیا وي مور یې هم کسه مړه ده. 18-13 کالو هغه ویډیو چې ما وکړه هغه پولسان په خپله ووي دا چې په ټیک ټاک وران شوی و، ده په ټیک ټاک کې ویډیوګانې جوړولې او هغوی به ورته موبایل یې ته اخیستی، ورته یې موبایل راکړه چې نه یې راکوي، تماچې راغستې یې ویشتي دي. اوس دلته یو څو خبرې په دې کې د معاشریم کردار دی، دې کې د مور پلار هم کردار دی، دې کې د هلک هم کردار دی، دې کې د ټیک ټاک هم کردار دی، د ټولو پکې کردار دی. ته دا ملبه د دې خبرې دا په یو کس نشي ور اچولی. د مور پلار کردار چې بچي له دیني تعلیم ورنه کړي که نه، انجام هم دقه شان نه وځي. په دې خفګان نه دی پکار او دا ګیله او شکوه نه ده پکار چې بچي له تربیت دیني ورنه کړي، ازادیانې وله ورکړي، په سر یې وخیجې او صفتونه وله کوي چې د نیټ استعمالوي او دله ما غټ موبایل لیږلی او دله زه آیفون لیږم او سامسونګ لیږم او دا صفتونه کې بیا مه خفه کېږي که داسې قصه راشي. ځکه چې تا څه اصول د ژوند نه دي ایښودي په کور کې. تا د بچو تربیت د دې بعضو دا خیال دی، زه ګورې خصوصا د مسافرو ته وایم او د زړه د کومې نه درته وایم چې ګورې بچي او ښځه صرف خوراک ته ضرورت نه لري. که ستاسو دا مطلب وي چې زه غټه تنخوا علمه او دب کې خرچې لیږمه او ما کار وکړو، نو تا ګوره هېڅ هم نه دي کړي. دا خوراک د هغه خلک هم کوي کوم چې په خپلو ملکونو کې ناست دي او ډېر پکې داسې دي چې زموږ نه یې ښه خوراک کوي. صرف قصه د خوراک نه ده، قصه د مال نه ده، قصه د دې نه ده چې ستا بچی په اسریکړو کې ګرځي، قصه د دې نه ده چې سکوټر او موټر ورسره دی، قصه د دې ده صحیح ده ته خو پیسې ډېرې لیږي، دې بچو ته دې څه سړیتوب ښوولی دی، څه تپوس یې کوې ورځې خواله پته درته شته چې څه کوي څه نه کوي. دا خبره ده. د مور پلار دې کې کردار دی چې د وړوکوالي نه ورته الله او د الله رسول وښیي. ها بیا نادرا داسې کېږي، زه دا نه یم چې مور پلار وله صحیح تربیت وکړي، یو دا ټول صحیح په هغې کې هم بیا یو نیم کوږ شي، خو هغه نادرا کېږي، کله ناکله کله ناکله داسې کېږي چې مور پلار وله ښه تربیت وکړي او بچی کوږ ووږ شي. خو نور چې بچی کوږ وکېږي دې کې د مور پلار ډېر حد پورې لاسي. دویم د معاشري کردار ته وګوره. داسې هلکان که تاسو د هغه تصویر ولیدو نو حیران به شئ چې دا څنګه هلک ته په کومه درجه کې دی. داسې هلکان چې په ټیک ټاک او په یوټیوب او په فیسبوک مشهورېږي که نه، د عربیان یې نه مشهوروي، د انګریزان یې نه مشهوروي،
دا همدا پښتانه ورته پراته دوی ګوري او بیا راشي یاره معاشره تباه و برباد شوه دوا کوه زه به صرف دواګانې کوم او ته د دې خبیثانو دا ویډیوګانې ګوره د ډمانو فسق او فجور ګوره او کله یو لیونی مشهور کیږي او کله ډم مشهوریږي او کله ډمه مشهوریږي او کله داسې هلکان چې د هغوی کردار ګډوډي هغه مشهوري خو تو ته پروتې ګورې که نه که چېرته معاشره په نیغه لار روان وې نو زما په معاشره کې بدکرداره سړی څنګه مشهورېږي که نه زما پکې غلطي نشتي شتي پکې معاشره کې بدکرداره سړی مشهورېږي په کار دا وه چې داسې سړی زموږ مخې ته راتلی موږ د دې ویډیو نه کتې موږ درته نصیحت کولې نو ده مخکې کار نه کو دی مخکې تونه راشي باز وایي چې زمونږ وایي 2 لکه فالوورز دي دا 2 لکه خو هم دې خلکو کې دي که نه ځکه خلکو ته مشهور کړی که دې خلکو کې چېرته هوش او حواس د دوی کار کولی دا 2 لکه چې دي چې د دوی عقل کم ځای کې دی چې داسې سړي فالوورز دي چې هغه معاشره تباه و برباد کوي او دا درته ووایم دا نن چې ته فالوورز یې که نه او فالو کوي دی ګوره ستا بچی هم سبا له تباه کوي ته خو ته خوشحاله ګورې خو همدقه سړی ستا بچی تباه کوي همدا کس ستا کور خرابوي ستا معاشره ستا کیله ستا قوم ستا ملک ستا ژبه ګډوډه کوي چې کردار دی ما چې دا ویډیوګانې ما ته 8 کسان راولېږلي سخت خفه شوم هغه مور پلار چې ژوند یې ختم شو او په دې هلک 13 کالو په عمر کې د ټیک ټاک نشه د ده په دماغو دومره زوروره شوې وه چې د مور پلار وویشتو او دې کې د دې هلک خپل کردار هم دی کله مور پلار هم کوشش کوي کله معاشره هم برابروي خو چې یو سړی په خپله ګډ وړي او نه راګرځي نو بیا د هغه راګرځول صرف د الله په توفیق سره کېږي یعنې د ټیک ټاک دپاره ته هغه 2 کسان وجني چې د الله نه بعد ستا په دې دنیا کې وجود د هغوی د لاسه دی او ته تماچه رالې وجني ما یو کس ته خبره کوله اوس مازدیګر مانځه نه بعد لګیا و ما سره همدقه باسې وکړو یاره وایي دا خبره ما یو ځای ته خبرې وه خو ما یو کار دی دی اوس ښه مشهور شي ځکه چې نن سبا خو جنګ د دې دی چې زه مشهور شم او که په هر کار مشهور کېږم او باید ته څه وایې چې معاشره کې به داسې خلک وي چې دی به پرېږدي نه اوس به کیدی شي د دغه فالوور چې ورته وایي هغه دغه زوړ وخت نه ښه ډېر شي ځکه چې مور پلار یې وژلي دي خو زړور شو که نه چې مور پلار هم ډېره پاره وژنه او یو طرف ته هغه ښایسته ښایسته ځوانان چې د الله رب العزت بندګي کوي ځکه خو موږ چغې وو دې خلکو ته وایو چې د خپلو بچو ته الله او د الله رسول وښایې ژوند به هم په ارامي سکون به وي دا زموږ صرف په دې درسونو کې صرف په دې دوره کې نه عام درسونو کې دا ښایسته ښایسته ځوانان ناستي ښکلې ږیرې پنسې د ګیټو نه بره د ګناهونو نه ځان لرې ساتي ولې د دوی خواهشات نشتي ولې د دوی شهوت نشتي ولې دوی ښایست او زور نشتي هر څه شتي خو چې وشاب نشأ في عبادة الله یا في طاعة الله خو چې یو ځوان د الله په بندګۍ کې رالوی شي که نه هغه د هر څه د خپلو خپو لاندې کړي نو خبره مې دا کوله چې عزت او ټول عزت هغه په علم او په دیندارۍ کې دی آدم علیه السلام ته دا عزت چې الله ورکو نو الله دا ښکاره کړه ملایکو ته چې وګوره علم ورسره دی وعلم آدم الاسماء كلها الله دې زمونږ د معاشرې په حال رحم وکړي پښتنو ته دې الله هدایت وکړي او څوک چې زمونږ معاشره ورانول غواړي او زمونږ ښځې بې پرده کول غواړي او زمونږ ځوانان په نشو تماشو کې اخته کول غواړي رب العالمین دې داسې سزا ورله ورکړي چې د خلکو دپاره عبرت وګرځي خیال کوئ ډېر کوشش کوئ د موبایلو په استعمال کې ډېر خیال کوئ که ځان له استعمالې که د بچو وي که د ښځو وي که د هر چی دا ته زما نصیحت دی داسې نه چې سبا له بیا څوک ارمانونه کوي وعلم آدم الاسماء كلها
وی خو آدم علیہ السلام ته نمونه د ټولو شیزونو. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دی، انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی چې د قیامت په ورځ به د مؤمنان ټول راجمع شي، نو بیا به د یو بل سره مشوره وکړي، لو استشفعنا الى ربنا، که موږ چېرته چاته ووایو الله ته سفارش وکړي چې څه وکړي، چې د حساب کتاب شروع کړي. ډېره اوږده ورځ ده، نور نږدې دی، خلک به خولو کې ډوب دي، تنګ شوي دي، نو چې څه طریقه کار جوړ کړو چې الله د حساب کتاب شروع کړي، نو ور به شي په آدم علیه السلام پسې. زه صرف دغه حدیث کې چې کومه مقصدي خبره هغه راته وایم. نو فیأتون آدم علیه السلام پسې به ورشي، ورته به وایي چې انت ابو الناس، ته د انسانانو پلار یې، خلقک الله بیده، الله ته په خپل لاس پیدا کړی، واسجد لك ملائکته، او تا ته بیا په ملائکو باندې سجده لګولې ده، وعلمك اسماء كل شيء، او تا ته د هر شي نومونه ښوولي. د دې لپاره مې ته دا حدیث وي. نو الله ټول نومونه ښوولي آدم علیه السلام ته د هر شي نومونه. ثم عرضهم على الملائکه، بیا یې پیش کړل دغه شیزونه ملائکو ته. څه مهربان رب دی، یعنی ملائکو ته دا خبره ثابتوي چې یو خو حکمت ته وګورئ ولې دا انسان پیدا کوي، دویم دا چې تاسو نه پوهېږئ په هغه څه چې بس الله پوهېږي، ورته ثابتوي. او صرف یې چې ورته دومره ووایي چې ما ته معلوم دي هغه څه چې تاسو ته نه دي معلوم، ولې ملائکو دا نه منله؟ منلی، خو الله ورته د هغې نه نور هم پسې مخکې ځي، دا خبره ورته ثابتوي. دومره مهربانه دی الله په خپل مخلوق باندې. لکه موسی علیه السلام وی الله زه تا لږ لیدل غواړم، الله ورته ته ما نشي لیدی، دې غر ته ګوره که دا غر به ځي ودرېږي ما به ویني. نو اوس وجه ورته الله ښیي چې ولې ته ما نشي لیدی، هغه وجه دا ده چې دې مخلوق کې دومره طاقت نشته چې دوی د الله دیدن په دنیا کې وکړي. نو په هغې پوهه کړو. بیا یې ملایکو ته دا شي نه راوړو. ثم عرضهم على الملائکه فقال نویوی انبئونی باسماء هؤلاء، خبر را کئی ما تا پنومونو دا دی شوزنو، ان کنتم صادقین، کچرت یی تاسو رشتینی، کچرت تاسو رشتینی یی. پس کی نه که تاسو رښتینی په څه کې ولې هغوی څه ویلي نه دا خو د الله خبره ده. که چېرته تاسو رښتینی یئ په دې کې چې هغوی دا وایي یا الله وایي موږ خو ستا بندګي کوو که نه، موږ ستا پاکي بیانوو، یعنې موږ ښه پوه خلک یو. نو که چېرته تاسو رښتینی یئ دې کې چې الله که هر مخلوق پیدا کوي موږ ته ښه پوهېږو، موږ د دغه مخلوق نه ښه پوهېږو. چېرته تاسو په دې خبره کې رښتینی یئ نو بیا تاسو نومونه د دې راووایئ. یو قول په دې کې هغه دا دی او دا واضح دی، که چېرته تاسو رښتینی یئ په دې خپله خبره کې نو د دې شینو دا نومونه ووایئ، دا کوم شیزونه چې الله هغوی ته مخامخ کړي. ان کنتم صادقین، که یئ تاسو رښتینی. د هغې نه به د الله وایي قالو اوی هغوی ملایکو جواب وکړو د هغه سوال چې الله ترې وکړو، سبحانک پاکی د تا لره، پاکی د تا لره د هر څه نه، د هر عیب نه، د هر هغه څه نه چې هغه د الله د شان سره نه ښایي. سبحانک پاکی د تا لره. لا علم لنا الا ما علمتنا، نشتی علم نشتی
لا علم لنا هس علم نشتی منگتا الا ما علمتنا مگر آگا چتا منگتا پوہ را کڑی دا. ان کنتم صادقین که تاسو پا دی خپل خبره کی رشتینی ای چی تاسو دا هر مخلوق نه خپوی هیگی. او یو قول دا دی دقا ما ذہن کی راوستو ذکر دا پاریس لگل گلے کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یو قول نقل دی که تاسو رشتینی ای پا دی کی چی دا آدم علیہ السلام اولاد دوی با فساد کی. یو دا قول دی کی ذکر کی گی. اگوی سے جوابو کو پاکی دا منگلر پاکی دا تالر عفونی اللہ پاکی دا تالر لا علم لنا الا ما علمتنا ہس علم نشتی منگتا مگر آگا چی تا منگتا را کڑی دی کم پوہ چی تا را کڑی دی دقا منگ سر دی کی فائدہ ملائکو دا اللہ پاکی بیان کرا او دے خسپاوی چی یا اللہ کم علم چی تا سر دے اگا علم منگ سر نشتی. دویما او منگ سر چی کم علم دے دا ہم تا منگ ترا کڑے دی. ذکر ورپسی ہوئی انکا انت العلیم الحکیم یقینا تپوہی حکمت والی. گردوانے ہوئی پوہی حکمتون والے پوہی اخوازی شو حکمتون والے دیولی اننا حکمت دا آدم علیہ السلام دا پیدایش چی گورا دی نمونو تا دا منگل نرازی او اغل ورزی نو یا اللہ تا پوہ می او تا حکیمو می ہر کار کی او ستا پا ہر وینا کی اگا حکمت تے خواہ فائدہ چی پہ خبر نا پوئی گی نو آئیزا نا پوئی گی او دا دو مگران کار دے دو مگران دا آگا چا دا پارا گران دا خسرت ویم کنٹو دا پارا نا دا آگا چا دا پارا چی علم ہو سر نئی دا دی سیویل چیزا نا پوئی گم دا گران دا چا تا چی علم ہو سر نئی تقوی پکی نئی او صرف دا خپل شہرت او دا مقام او شان غم ہو سر دے دا نوی چیزا نا پوئی گم. اللہ والا خلقی وی او علمائی وی چی کل دیو کس ولیدو کنا یو علم او اگر داوی چی یار زمان بس علمی او من خو کمزوری او پا علم کیو یا یو مسئلہ ہوئی چی زپا دینا پوئی گو پوش دا علم دے روینی سا مضبوط فائدتی والا او چی دقا دا ہری خبری جواب او دا ہری مسئلی جواب او کدیو توی چی تخطا شیخو سکیگی او دا دا سر منین چی زمان پا علم کم سکمے دے پوش چی دا سر علم نشتی او دا اللہ یرا اگر پکی نشتی. او ذکر الہیثم ابن جمیل رحمہ اللہ فسلفو کی تیر شوی دا اگر دا قصہ ذکر کیا دا خبرہ و دیتا وکی دی وی شہیدتو مالک ابن انس رحمہ اللہ ویزے یو پیر پخپل ناسو ما او دا امام مالک رحمہ اللہ پا اخوات سکسان رالو. امام مالک پیجنی کنا فسلور امامانو کی امام دے او امام دار الحجر و تولیکی گی امام دار الحجر و تولیکی گی یعنی دا آغازی امام چی کمزی کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تے مسیح نبوی پا مدینہ کی امام پاتی شوید آلتے خلقو تسبقون خولی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثون خولی وی دا اخوات سکسان رالو سئل عن 48 مسئلہ دا اتسلویختو مسئلو تا پوستی وشو کسان رالو سو مسئلی راوڑی التسلویخ سوالون راوڑو عجیبہ دا دیتا وکی دی فقال في 32 منها نو دا دو دیر شو جواب بکی ورکو لا ادری ما تا پتا نشتی التسلویختو کی دا دو دیر شو جواب سدی ما تا پتا نشتی نو دا سو جوابی ورکو اشپاڑا سو یو اثر کی دیسم رازی چا کسان ہوتوی منگ دا عراق نراغلی ہو ایو ہوتوی ستا خوال تا باز کی خلق دی یادی اس خلقو تا بسو آئیو دا بکی ہوئی خلقو تا بسو آئیو وی دیسی کار بہو کئی
چې یو دنګ زی ته به وخېږئ دنګ چې ټول هر څه ته ښکاري او په چغه چغه به ووایئ چې مالک په 22 سوالونو کې ویلي دي چې ما ته پته نشته. دا به ووایه خلکو ته، څه به ووایه خلکو ته؟ ورته وایه پته ورته نشته. دا علما دي، کوم ځي ته الله ورسول، کوم مقام ول الله ورکړی چې کومې خبرې ورته پته نشته ما ته پته نشته. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما څومره پوهه انسان دی. یو کس پسې راغی، امام دارمي دا روایت راوړی، یو کس پسې راغی تپوس یې ترې وکړو، وایي داسې داسې مسله ده، وایي لا علم لي به، دې ما ته څه علم نشته. دا عبدالله بن عمر دی. او زمونږ په زمانه کې چې 2 کتابه وي او مسواک یې جیب کې پروت او ګیره اوږده کړي، یاره که د چا پلار یې بیا راټینګ کړي، او بعض چې پکې ګش وکړي او امیر صاحب دی ورته ووایي دی بیا نه راټینګېږي. او نوی نوی به د مدرسې نه فارغه شوی د جامعې نه، دا ځان له شیخ الحدیث او چې له شیخ سره کینی، د یو شیخ سره یا سره خاص رابطه دی ځان له شیخ القرآن تی جوړ شي. او د الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، شيخ ابن باز باغ علماء کې چې دا عالمي عالم دی، دا نه چې صرف د سعودي عرب عالم. داغه فتاوه چاپ شوې ده، یو فتاوه نور علی الدرب کې داغه نه سوالونه شوي دي، یو داغه خاص فتاوه د مجموعه ده، یو د زنانو مسایلو کې 2 جلد او داسې قسمه قسم چاپ شوي. په بعضو کې سوال لاغلی، ما بخپله کتلی، ما بخپله په څو مسلو کې سوال لاغلی دی، لاندې جواب دی لا ادري. بیا بعضو علماو د دې خبرې وضاحت کړی دی د شیخ په شاګردانو کې چې کله چې دا فتاوی را جمع کېدې او د شیخ سره مشوره وشوه چې یاره موږ داسې فتاوی را جمع کوو ستاسو ده، نو ستاسو څه خیال دی؟ چې صحیح ده، ښه کار دی، خو دغه به ترې لرې کړو، دا کوم ځای کې چې تاسو ویلي چې نه دا پرېږدئ چې د خلکو ته د عبدالعزیز پته ولګي چې دا څومره علم کې دی، دا پکې پرېږدئ، دا به ترې نه لرې کوئ چې پته ولګي د خلکو ته چې دیم په علم کې کمزوری دی. د هغه په شان سړی دا خبره کوي. او ځکه زمونږ د عجم چې نه دي د عجم دې طرفونو ته دا عجزي ډېره کمه وي په ډېرو لږو علماو کې، دا د علم د عجزي نه، یو خو دا بل عجزي ده، ګونجي کپړې او یو ټوکی په اوږه او یا ټوکی په کوم ځای کې چې وغوړی کېن، دا عجزي ده. هلته دغه عجزي اکثر چلېږي. یو عجزي په علم کې څنګه چې ته بل د ځان نه په علم کې زورور ګڼي او دا مني چې او زما په علم کې کمې شتي، دا عجزي ډېرو لږو علماو کې ده. خو دا نصیب کېږي هغه چا ته چې هغه کې تقوا وي او علم یې ډېر شي، او چې څومره د علم ډېرېږي نو تا ته به پته لګي چې ما سره علم نشته، او چې څومره د علم لږو ته به وایې زه څه وکړم. موږ په خپله ما چې کله هغه وخت کې زه متوسطۍ په مرحله کې وم، او د عمدة الاحکام دا کتاب ما یادو د حدیثونه تقریبا 1500 حدیثونه، دا کتاب چې ما یاد کو په هغه وخت کې یاره ما یې چې دا خو غټه توره ما وویله 1500 او سخت ورته خوشحاله و. هغه وړکې نسخه چې دا یې کومه یا به راسه جیب کې پرته وه، په مخ به مې اړول راړم. څومره چې دا مراحل د علم د ډېرېدو نو ورو ورو به زه خبرېدم چې یاره هېڅ ته سره هم نشتې، بیا چې به بل، بیا چې به بل، هېڅ هم نشي. چې څومره په علم کې بره ځې تا ته به پته لګي چې ته کمزوری، ځکه چې ته بره روان یې او بره سړی په هغه څه کې ځي چې په څه کې چې په څه کې کمزوری. پوه شوي په دې خبره؟ دا ګوره ډېره د حکمت خبره. بره ته په هغه څه کې ځي چې په څه کې کمي، هلته بره ځي که نو چې اوس یو سړی وایي چې زه سره بره نه ځم او زه په دې ځي ولاړ یم، نو پوه شي چې د سره علم نشته. الله دې رحم وکړي. او نن سبا چې کله موږ چاته وایو دې عوامو ته چې دا مسله دې غلطه ده، نو اول پکې سوچ وکړو چې یاره دا سړی رانه خفه نه شي، ځکه چې بیا به راته وایي چې زه هم څوک کوم او تا ماته ووایي چې مسله دې څه ده غلطه ده. نو ملایکو دې ځي کې ښه صفا ووایي چې یا الله موږ سره علم نشته. د هغوی څه شان پې کم شو؟ هېڅ شان پې د هغوی کم نه شو، بلکې د هغوی شان او مرتبه پې ډېره شوه.
چې الله په مخ کې عاجزي وکړه او دا حقیقت منل دي. حقیقت یعنی چې څوک دا وایي چې زه په هر څه پوهیم دی دروغجن دی. او ځکه سلف به وي چې څوک دله د هرې مسلې جواب درکوي دا لیونی دی. لازم بعض خبرې دي چې د انسان په علم کې نه وي. نو پای کې یو سړی دا وایي چې ما ته پته نشته، لا ادري. ځکه علما وایي لا ادري ویل دا نیم علم دی. لا ادري د دې ما ته پته نشته. او چې کوم استاذ درته داسې ووایي او په دې دا خبره ختمه، چې کوم استاذ درته داسې ووایي چې ما ته پته نشته، دا استاد چې ته څه وایي عمل پې کوه، ځکه چې دی چې درته څه بیانوي د دې ورته پته شته. پوه شوئ که نه؟ ګوره چې پته ورته نه وه نو ښه صفایي درته ووایي چې ما ته پته نشته، معنی دا چې دا کوم چې درته بیانوي د دې ورته پته شته، ځکه یې درته بیانوي. او هغه چې برېک یې نه لګي نو د هغه دا پته هم نه لګي چې د دې چې بیانوي د دې ورته پته شته او که نشته. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. ابتدا کې دا درسونه چې لږ داسې بعض خبرې اهمې هغې سره خبره اوږده شي، ځکه چې کې د تربیت مسله پرته وي او د دې تفسیرونو د کولو یوه غټه وجه هغه تربیت د معاشرې او د امت دی. یعنې زموږ مقصد صرف دا نه دی چې زه کتاب شروع کم او په والناس باندې څه کم ختم کم. مقصد د امت تربیت کول دی. قرآن الله سوي ته قرآن راواغستو، الله به کې سوي اوس خپل حال ته وګوره چې زه څنګه یم، زما د معاشرې څه حال دی، زما د عالم څه حال دی، زما د عامي څه حال دی. نو چې اصلاح د امت شو، د قرآن الله را لېږلی دی دپاره دی چې دې سره زموږ څه وشي، اصلاح وشي. انشاءالله سبا به شروع کوو د آیت نمبر 33 نه به انشاءالله سبا شروع کوو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.